کم خلک د کوسلیمان په اور کې وسپ او شهیدان په هغه د پاره د 1 کروڑ په منزور کی او کم کسان چې په دا اور باندې زخمیان په هغه د پاره د 50 لک روپۍ منزور کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته پته رسید د کوسلیمان په غره باندې اور لګیدلی و او دا اور تقریبا 43 ورځې جاری و. حکومت ته دا اپیل کوو سی کم خلک د کوسلیمان په اور کې وسپ او شهیدان په هغه د پاره د 1 کروڑ په منزور کی او کم کسان چې په دا اور باندې زخمیان په هغه د پاره د 50 لک روپۍ منزور کړي. چې د اور په وجه باندې د خلکو د کروڑونو په نقصانونه وسپه چې د هر چا سوري نقصان سوی هغه ته د خپل نقصان پورا ورکړي. ورسره زه حکومت دا هم اپیل کوم چې داسې ډیر خلک وي چې هغه به دلته نه مسافر وي لا یتیمان وي لا غریبان وي لا په حکومت کې به اثر سوخي به نه. حکومت ته پکار دی چې پر دې باندې هم خاص خیال وساتي چې داسې نه چې چا په حکومت کې حاصل رسوخ وي او د دوی حق سي دی دا نور له حکومت دا وصول کی او وی خوري. او اعلی حکام ته هم زه دا اپیل کوم چې د حکومت پر اهلکارو باندې هم خاص خیال ساتي چې پورا حقوق خلکو ته ورسوي. او سره زه سی کم د لرغشي رانی دي او که د برغشي رانی دي او سی د پاکستان سوري سوشل میډیا د الکترونیک میډیا ده زه غوتم دا اپیل کوم چې تر هغه وخت پورې به ان شاء الله موږ خپل کوشش جاری ساتو چې تر څو وخت پورې دا د کم چا چې د کروڑونو روپو نقصانونه سوي دي د ربونو روپو چې دوی ته خپل نقصان ملاو سوی نه. زه عوام تم دا اپیل کوم چې دا ویډیو چې دا مخ ته شیر کړئ ځکه چې په دې غره کې د خلکو د کروڑونو روپو نقصان سوی دی. نور وس هم نه رساړي په دې شیر خو وس رساړي چې هر کس دا ویډیو شیر کوي او دا ویډیو چې د حکومت تر اهل حکام پورې ورساړي او دا اهل حکام کې داسې پر دې باندې اکشن واخلي او دا غریبان ته خپل حق پورا ملاو.